کابل کې یوه بده پیښه رامنځته شوه. استاد خپل شاګرد وډباو. په کابل کې یوه داسې پیښه رامنځته شوې چې د هر انسان زړه پرې دردیږي. یو استاد چې باید د علم، صبر او د اخلاقو بیلګه وای، خپل شاګرد ته په قهر شو او هغه یې په سخت ډول وډباو. د عیني شاهدانو په وینا شاګرد یوازې یوه کوچنۍ تېروتنه کړې وه، خو د استاد غبرګون ډېر سخت او نه منونکی و. ماشوم بې وسه ولاړ و، سر یې ټیټ کړی و او د ویرې له امله هیڅ غږ نه شو کولی. دا پیښه یوازې د یو ماشوم درد نه دی، بلکې د ټولنې لپاره یو لوی سوال دی. آیا دا تعلیم طریقه ده؟ آیا استاد باید د زور له لارې زده کړه وکړي که مینه او صبر؟ تعلیم هغه رڼا ده چې د مینې او حوصلې له لارې بیلیږي، نه د وهلو او زور له لارې. که استادان خپل مسؤلیت په سمه توګه نه درکوي، نو راتلونکی نسل به څنګه روښانه شي؟ دا پیښه موږ ته دا پیغام راکوي: شاګرد ګل دی، نه د وهلو وسیله. راځئ چې داسې کړنو پر ضد غږ پورته کړو، ترڅو زموږ ښوونځي د ویرې نه، بلکې د مینې او پوهې ځای شي. هغه صحنه چې د کابل خلک یې حیران کړل، یو عادي ورځ وه کله چې ټول زده کوونکي په چوپتیا خپل درس ته ناست وو. ناڅاپه داسې پیښه وشوه چې ټولګی یې په ویرې کې واچاو. یو شاګرد چې لا ماشوم و او سترګې د هیلو نه ډکې وې، د استاد مخې ته ولاړ و، خو د خبرو پر ځای فضا بدله شوه. استاد خپل کنټرول له لاسه ورکړی و او شاګرد یې په زور وډباوه. چوپتیا خپره شوه، چا غږ ونه کړ، یوازې یو ماشوم خاموشه درد ښکاراوه. دا صحنه یوازې یوه لحظه نه وه، بلکې یوه پوښتنه وه چې د هر چا ذهن ته راغله: که ښوونځی د امن ځای نه وي، نو ماشومان به چیرته ځان خوندي احساس کړي؟ د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.